سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو دپاره یو ډېر ښه زیری لرم. نن غواړم چې تاسو ته ووایم چې په نږدې راتلونکي کې تاسو د 100 واړه پانګونو ویډیوګانې جوړوم او دغه ویډیوګانې به تاسو سره شریکې کړم. په اصل کې د دغه پانګونې 100 اولي ویډیوګانې چې دي دا به په وړیا ډول باندې وسي او دا د خپل هیوادوالو سره شریکوم او د هغه نه وروسته چې کوم پانګونې کېږي هغه بعضې فرمولونه دي. هغه فرمولونه موږ په عام ډول باندې نسو شریکولی ځکه چې دا د یو خاص کمپنۍ سره موږ قرارداد کړی دی. هغه کمپنۍ څخه موږ قرارداد کړی د مثال په ډول باندې هغه کومې کمپنۍ چې موږ سره قرارداد کړی دی هغه یو لارښوونه همدغه ده چې کله هم دغه فرمول یو کس ته ورکول کېږي هغه به خاص کس وسي او دا فرمول به هر یو په لاس باندې نه سپارل کېږي ځکه چې هغه رقابت خرابېږي او ستونزه په مارکیټ کې به جوړې سي. نو نن په همدغه موضوع باندې تاسو سره خبرې کوم چې موږ څنګه کولی سو په افغانستان کې واړه پانګونې شروع کړو ترڅو دا زموږ ځوانان چې بیکاره دي او هره ورځ کې د پاسپورت دروازو ته ولاړ دي نو د دې دپاره 10 پانګونې چې دي هغه په برېښنا کې دي. یو د زغاله سنګ برېښنا ده، مثلا د اشغالو څخه د خځلو څخه چې کوم برق تولیدېږي د هغه پلان دی، همداسې د غوړو د تولید پلان دی، همداسې د پوډرو د تولید پلان دی. یو څو نور پانګونې دي هغه تاسو سره نن شریکوو او په دغه موضوع باندې نن خبرې کوم. د 100 واړه پانګونو اعلان. په لومړي ځل زه غواړم چې په خپل هیوادوال ته د 100 هغه کمپنۍ هغه تولیدي خطونه وړاندې کوم ترڅو وکولی سو په افغانستان کې موږ تولیدي شرکتونه جوړ کړو او دا تولیدي شرکتونه به په هر ولایت کې جوړیږي. همدا کولی سو په لوړه پیمانه په لوړه سر پانګونه باندې به دا موږ جوړ کړو او هم موږ کولی سو چې د 1 لک افغانۍ 2 لک افغانۍ په 3 لک افغانۍ باندې هم دغه پانګونې شروع کړو او ترڅو موږ هلته یو څو ځوانان پر کار باندې درولی وسي. راتلونکي ویډیو به د برق په تولید باندې وسي چې څنګه موږ کولی سو د سکاره او زغاله سنګ څخه موږ څه رقم کولی سو برق تولید کړو او دا برق چې دی ډېر ارزانه په موږ ته تولیدېږي او دغه ماشین چې د دې ټول سیستم چې دی دا په څو روپۍ په موږ باندې وړېږي او د دې څه رقم پیدا یې کړو. دغه ټوله پروسه په راتلونکي درس کې زه تاسو ته تشریح کوم. یو پلان په یو شپه کې تاسو ته بیانوم او ټوله لارې چارې هم تاسو ته بیانوم. بله موضوع چې ده په بل پلان کې به تاسو ته دا ووایم چې څه رقم د خځلو څخه موږ برق تولیدولی سو. دغه د خځلو برق تولید چې دی دا په اماراتو کې هم دوس کار اخیستل کېږي، په سنګاپور کې هم کار اخیستل کېږي، په ډېرو هیوادو کې د خځلو څخه برق تولیدېږي او دا کار کولی سو موږ په افغانستان کې هم وکړو. په هر ولایت کې د 1 میګاواټ 2 میګاواټ 3 میګاواټ په اندازه باندې موږ د خځلو څخه برق تولید کړو. په هغه باندې کولی سو یو 2-3 سردخانې جوړې کړو او په هغه سردخانې باندې بیا موږ کولی سو چې خپل میوې داسو یعنې د یو کار زمینه برابرېږي. دا به یو ډېر ښه پروسه وسي. زه نهایتا کوشش کوم چې په هفته کې 3 4 یا 15 پلانونه ستاسو ته شریک کړم خو دا چې بوختیاوې ډېرې دي زه به ونه سم کولی هره اونۍ کې 4-15 دانې خو نهایتا کوشش کوم چې 3 ویډیوګانې یا 4 ویډیوګانې 4 پلانه ستاسو سره شریک کړم ترڅو دغه کارونه ژر شروع سي او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه پیدا سي. ځو اصل موضوع ته او هغه شرکتونه هم تاسو ته بیانوم چې کوم خطونه موږ باید تولید ولرو. دا هغه تولیدي خطونه دي چې موږ غواړو چې کارخانې جوړې کړو. اول کې د لاس مینځلو کوم مایع چې ده دا کولی سو په یو واړه ډول باندې په 1 لک افغانۍ 50,000 افغانۍ باندې هم دغه شرکت جوړیږي چې په هغه کې به د ظرفشویي مایع به تولیدوي، په هماغه کې به د جامو مینځلو مایع ده، همداسې پوډرک به تولیدي، همداسې صابون به تولیدي. دا موږ کولی سو چې په د ډېر ابتدا څخه هم شروع کړو. موږ په لوړه سرمایه ګذاري هم په دې باندې کولی سو. بل نور خطونه چې دي موږ دپاره چې ضروري دي مثلا د غوړو فابریکې دي چې موږ کولی سو په افغانستان کې جوړې کړو. هم یې کولی سو د پروسس طریقې هم تاسو ته ښیم او د غوړو د تولید طریقه هم تاسو ته ښیم او دا یوازې د غوړو لا نه دي. همداسې مثلا د رومیان څخه چې کوم ګورجې تولیدېږي هغه ګورجې هم تاسو ته ښیم. همداسې د انګورو څخه چې کوم دوشا جوړېږي، رب جوړېږي هغه تاسو ته بیانوم. د انارو څخه چې کوم رب جوړېږي هغه تاسو ته بیانوم او حتی دا بیا تاسو ته دا هم وایم چې په نړیواله سطح به کوم مارکیټو کې به موږ دا کولی سو خرڅ کړو، په څه ډول یې خرڅ کړو. دا یو ښه طرحه ده او انشاءالله زه نهایتا کوشش کوم چې دغه طرحې باندې
په ویډیو ډول باندې جوړ کوم او بیا د بعض دوستان سره دا شریک کوم. بله کارخانه بل تولیدي کارخانې چې دي مثلا د شلمبي، مستې، غوړي، شیدې دا لبنیاتو فابریکه ده، دا هم موږ کولی شو چې په جوړې کړو. د دې باندې هم پلان را روان دی او دا ویډیو به هم تاسو سره جوړ کوم. او بل موضوع چې ده موږ کولی شو په ستاندرد ډول باندې قصابیانې جوړې کړو. قصابیانو کې موږ باید یخچالونه ولرو. دا سیستم باید موږ واړو چې د سړک پر غاړه په موچانو په چټلیو کې قصابیان دي. دا سیستم د قصابي باندې موږ واړو او یوازې موږ د غوښې څخه اوس غوښه تولیدوو. بیا موږ کولی شو چې ډېر نور شیان هم تولید کړو. همدا اوس زموږ په افغانستان کې هر کال هډوکي بې ځایه مصرفېږي. موږ کولی شو د دې هډوکو څخه یو بل کارخانه طب چې هغه تاسو ته وایم چې د حیواناتو دپاره چې کوم مواد جوړېږي همدا هډوکي په کښې کې استعمالیږي. همدا هډوکي میده کولی شو. بیا موږ کولی شو مایان دپاره هم جوړ کړو چې د مایان د پروسه بیا سره کړم. هغه هم بله ویډیو د هغه کې تاسو ته بیانوم. بل تولیدي دا څه چې دی موږ کولی شو په د ډوډۍ تولید دی، د ډوډۍ تولید دی، د کیک تولید دی، د روټ تولید دی. دا تولید دی دا بله کارخانه ده. په دې باندې به انشاءالله چې زه نهایتا کوشش کوم چې یو ښه داسې جوړ کړم. بل د شیرني بابو د مثلا هر کال موږ په میلیونونه ډالره چاکلیټ د ایران او پاکستان څخه واردوو. دغه کارخانه په ډېر اسانه په کم بیې باندې جوړېږي. موږ کولی شو چې 10 تر 20 تر 100 ځوانان موږ دلته په کار واچوو. دغه د چاکلیټو دي، همداسې ګاز جوړول، سوان جوړول، دا په هرات کې هم اوس ډېر فعاله دي. خو دا کولی شو موږ خپل جوړ کړو. یعنې هر کال موږ میلیونونه ډالر په دې باندې مصرفوو. دا کار موږ خپل کولی شو. بله موضوع چې ده مثلا صابون، شامپو ده او داسې د لاسو کریم دی. همدا کریمونه هم موږ کولی شو چې جوړې کړو. دغه طریقه هم تاسو ته ښیم. او بل یو ښه طرحه دا ده چې د عطرونو عطر جوړول، دغه پروسه به هم تاسو ته بیان کوم. دا موږ کولی شو چې د افغانستان کې چې کوم مځکه شته ګلګلاب وکرو. همداسې د په ننګرهار کې هم یو ورځ کې یو وخت کې فعاله شوې وه. نه پوهېږم چې اوس فعاله ده که نه ده. بل تولید چې دی هغه دا دی چې دغه آرایشي شیان چې دي، آرایشي شیان چې دي دا اوس په پاکستان کې په ډېر غیر استاندرد ډول باندې جوړېږي چې زموږ زیاتره ښځینه طبقه یې ټوله تباه کړې ده. د دوی مخونه خراب کړي، همداسې مریضیان ورته پیدا کړي. موږ کولی شو چې دغه په صحیح ډول باندې یو وړه کارخانه جوړه کړو. دغه ریمل او د رژ دی او کریم دی، نه پوهېږم دا نومونه ما څخه نه وځي چې بیا ګډوډ نه شي، په دې باندې بیا جنجال راته جوړ نه شي. دا د دې تولیدي کارخانې هم دا هم تاسو ته وایم چې دا سره کم کېږي. مواد د کوم ځای راو، کارخانه د کوم ځای راو او سره کم شروع کړو. څو کارګره په دې کې موږ په کار اچولی شو او په کوم ولایتو کې موږ کولی شو چې دا شروع کړو. یعنې موږ په هر ولایت کې د دې کار څخه کار اخیستلی شو. بله موضوع چې ده الکترونیکي شیان دي. الکترونیکي شیان چې دي د تلویزیون جوړول، د یخچال جوړول، د لباسشویي ماشینان دي، همداسې ظرفشویي، کولر او دا شیان چې دي دا ډېر اسانه شی جوړېږي. اوس د دې د تلویزیونو دغه بدنه چې ده دا پلاستیک ده او د دې پلاستیک چې دی دا موږ په هرات کې هم جوړ شو، په کندهار کې هم جوړ شو، په کابل کې هم جوړولی شو. په پاتې شو هغه د دې سرکټ یې موږ کولی شو چې هغه بعضې سرکټونه چې دي هغه د داسې څخه د چین څخه راوړو او ورسره د سکرین او دلته بسته‌بندي وکړو. په دې کې موږ ته ډېر پیسې پیدا کېږي او موږ کولی شو چې دا تلویزیونان هم صادر کړو. په همدې ډول یخچالونه موږ کولی شو. ایران هم هماغه کار کوي. دا کوم یخچالونه چې په ایران کې جوړېږي، دا کوم تلویزیونان او دا شیان چې جوړېږي، ایران یې بسته‌بندي کوي. په دې بسته‌بندي کې ډېر پیسې شته او زموږ هېوادوال کولی شي. او یو دغه د ژور ماشینان چې دي، دا ژور ماشینان یو ماشین د څرخ ماشین دی او یو هم د سر هغه پرزه ده چې دا تاوباله کېږي او ژوره خوري، ژوره ویښته کته کوي. دا چې دی دغه دوه دانې که موږ د چین راوړو، دا نور خو بدن خو ټول پلاستیک دی او دا پلاستیک چې دی موږ په افغانستان کې تولیدولی شو. یعنې د دې څخه هم موږ ډېر ګټه اخیستلی شو. د دې طرح هم موږ سره ده او دا به هم بیا تاسو ته بیان کوم. نو د دې سره چې بیا داسې راسو، دا د موبایلونو د پروسس لا او بلوسنیک کې وخت تاسو په یاد وسي په افغانستان کې یو شرکت جوړ شو، دوی لپټاپونه او د کمپیوټرانو د تلویزیونانو یې جوړوله. دغه شی موږ کولی شو په افغانستان په هر ولایت کې جوړ کړو او دلته د چینایي کمپنیانو سره موږ خبرې وکړو. هغه چینایي کمپنیان یې راوړي دلته، موږ ته مواد رسي، موږ یې بسته‌بندي کوو او موږ بیا کولی شو چې بهر ته صادر کړو. دا کار موږ دپاره امکان لري او دا څو ورځې مخکې هم یو چینایي راغلی چې زه دې کې پانګونه کوم او دا کار باید موږ ورسره وکړو. بله موضوع چې ده د تولید ده، د کوچونو تولید دی، تختخواب تولید دی، دا ډېر اسان دی. موږ هر کال حدودا میلیونونه ډالره ایران ته، پاکستان ته ورکوو چې دا او دا کار به موږ خپله وکړو.
او دا ډیر اسانه شی دی. دا په دې باندې هم به ویډیو جوړوم. بل موضوع چې د پلاستیکي موضوعات چې دا باید په کلي ډول باندې د ایران او پاکستان څخه باید بند شي. همدا که مثلا سطلونه دي دا ټول مواد دا ټول موږ کولی شو په افغانستان کې تولید. او بل موضوع دا ده چې د ټایرو دا شان چې دي دا امکانات یو څه درانه دي، خو دا کولی شو موږ په افغانستان کې جوړ کړو او د دې ډېر ښه مارکیټ دی په افغانستان کې. دا اوس تاسو یوازې د ټایر مارکیټ وګورئ په افغانستان کې د ایران څخه راځي، د پاکستان څخه راځي. دغه شی موږ غواړو چې موږ په افغانستان کې تولید کړو او کولی شو نور ملکونو ته هم صادر کړو. دې خوا ته چې راسو ګوره دا د آهن تولیدات دي، د دې څخه چې مثلا لولي جوړ کړو، دا بیا څه مصارف لري، پر دې باندې بله دومره خبرې ونه کړو. مګر دغه د کاڼو کوم محصولات چې دي د دې څخه هم په کابل کې ډېر ښه داسې جوړېږي. موږ هم کولی شو په هر ولایت کې جوړ کړو او کولی شو په نورو مملکتونو کې هم دا صادر کړو. دا کار به هم تاسو ته ووایم. یعنې زما سره دا پلان چې دی په حاصل کې دا د 600 کارخانو پلان دی او د دې هر کارخانې دپاره د هر شي دپاره د دې دپاره پلان جوړ شوی دی، هغه تولید او هر څه فرموله او ټول شیان ورسره شته. دا به انشاءالله ښایسته ښایسته زه به تاسو ته بیان کوم او کوم شیان چې بیانوم هغه بیا تاسو ته وایم چې کوم څه موږ کولی شو تاسو دپاره او کوم څه تاسو کولی شئ. زه فقط بعضې کارخانې چې دي، بعضې واړه صنعتونه چې دي، زه یې بیانوم، طریقې تاسو ته وایم. که تاسو کولی شئ چې خپلې وکړئ، خپلې وکړئ. او که بیا مو نه سویدل، بیا د KTC د کلیوال ټریډ کنسلټنسي چې ده، یعنې د کلیوال تجارتي مشورتي دفتر چې دی، دا به تاسو سره بیا مشوره درکړي او د مشورې دپاره یو فیس دی. هغه فیس په ډېر وړوکی فیس به اوسي. یعنې زموږ همکاران چې موږ دلته په هندوستان کې یو ټیم دی او د ایران کې یو ټیم دی او په افغانستان کې په کابل کې یو ټیم دی، دغه 3 دفترو سره موږ کار کوو چې په دې کې موږ ورسره یو کمپنۍ چې جوړېږي، د هغه دپاره لوګو جوړو، د هغه دپاره برانډینګ جوړو، د هغه دپاره پوسټر جوړو، د هغه دپاره تبلیغات جوړو، د هغه دپاره ویب سایټ جوړو، د هغه دپاره د بازاریابي دا کارونه کوو او هغه دپاره یو څو کسان هم روزو. دا یو پکیج دی چې بیا وړاندې کوو. او بل پکیج دا دی چې موږ په بهرنۍ کمپنیانو سره د دوی روابط سموو. د مثال په ډول باندې که وچې میوه ده، د وچې میوې پروسس سره کم کېږي. دا پروسس چې موږ بیا په کومو مملکتونو کې موږ باید پانګوال پیدا کړو چې موږ باید وسو کړی دا وچې میوه د افغانستان څخه صادر کړو او دا وکړو. او بیا بل دا دی چې د اوس دپاره ستونزه دا ده چې موږ په نړیوال نیټورک کې خپل داخل کړي نه دي. دلته نیټورکونه دي. موږ کولی شو چې د خپل محصولات دغه شبکې ته وسپارو چې دا شبکه ډېرتره په چین کې ده او دا شبکه اوس زیاتره په هند کې دي او دا شبکه دا اوس په سنګاپور کې ده، همدا شبکه زیاتره په امارات کې ده. دغه سرمایه ګزاران دونران شته، دوی ستاسو محصولات اخلي او په نړیوال سطح یې خرڅوي. دا موږ باید دا کارونه وکړو او دغه نیټورک ته باید ځان ورسوو. که تاسو لیدل وسي، که تاسو راشئ د چین په ویب سایټو کې وګورئ، یو جنس به یې د یو ټلیفون به یې مثلا په $100، مګر هماغه ټلیفون د امریکا په سټورو کې په $10 باندې خرڅېږي. مګر هیڅ وخت چینایي نه وایي چې وروره تا ولې زما د $100 شی وړه هلته په $10 خرڅ کړو یا په دوم قدم کې ورباندې ګرانه کړي. زموږ افغانانو ستونزه دغه ده چې یو ځل یو شی یو چا موږ ته رانیوړه، په دوم ځل ورته وایي چې نه په دومره غواړې شته کنې نه راکړو. دغه دی چې موږ په نیټورک کې همیشه دوامدار نه پاتې کېږو. دا د نیټورک دپاره چې موږ پر دوامداره پاتې شو، د دې دپاره د تجارت یو کورس را روان دی او هغه کورس په وړیا ډول باندې په کلیوال پښتو یوټیوب کې تاسو ته اپلوډوم او هغه کې تاسو ووایئ انشاءالله چې بیا د هغه وروسته د بازار موندنې یو کورس به تاسو ته وړاندې کوم، تر څو تاسو د بازار موندنې په معنا باندې پوه شئ چې څه رقم بازار موندنه وکړئ، ډیجیټل بازار موندنه څه رقم ده، تلویزیوني بازار موندنه څنګه ده، موږ څه ډول فعالیتونه په هغه سیمې کې وکړو تر څو مشتریان جلب کړو. دا ټول په مارکیټینګ په یو کورس کې تاسو ته وړاندې کوم. ستونزه همدغه ده چې زه یوازې یم دلته او زموږ سره چې کوم ټیم کار کوي د ویډیو په جوړولو کې دلته زه یوازې یم او زه نهایتا کوشش کوم چې دا ټیم لوی کوم او موږ وسه کړی د ورځ د خوا یو ویډیو، 2 ویډیو، 3 ویډیو موږ به د اپلوډ کوو، ځکه چې د پښتو دپاره دومره کمبودتیاوې شته چې یعنې موږ حساب هم نشو کولی. که د ورځ د خوا 4-5 ویډیوګانې هم اپلوډ کوو، موږ به دا موضوعات ونه سو رسولی د پښتو ژبې دپاره، ځکه چې پښتو ژبه دومره د معیاري معلومات د خوا پاته ده. دا باید موږ آهسته آهسته دغه کار ته
وژور کو او دا کار ژر تر ژره شروع کو. نو نن دا موضوعات مې تاسو سره شریک کړه. منتظر اوسئ کلیوال پښتو یوټیوب چینل کې راسره اوسئ. زه به انشاءالله کوشش کوم چې په هره هفته کې 3 4 یا 15 ویډیوګانې پلانونه ستاسو سره شریک کړم تر څو وسې کړئ دغه هیوادوال مو چې بیکار دي دته یو د کار زمینه برابر شي. تر بیا مو